بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې د یو ریکارډ سره ناری غږ یا د ماشومانو کوم اواز وي دا بدرګه ورسره ولګوو. رادیو سونی ویګاس ته دغه ریکارډ ما کړی، تاسو وورئ اوس. مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه راځم د سره چې دا د سونی ویګاس کې هغه د ماشومانو بدرګه لګوم. په دې چپ باندې کلیک کې او بل ټریک په دې باندې واخلئ، اوس وورئ. ستا مرګ د شهادت په دې باندې کلیک کوئ او راشئ، راځئ دغلته دلته به زه راشم چې ویسټي ته تاسو به دغه وایس ډسنجر انسټال کړی وي او سونی ویګاس هم پورته کړی وي. دغه د ماشومانو بدرګۍ سیټینګ دا هم د غټانو دا هم د ماشومانو دا به پوره کوئ او دا به دونه اندازه راوړئ 15.30 او دا به 90 یا 90 کې چې 90 کې مې راوړه. اوس دغه چې دغه اول ریکارډ اواز به جګ پرېږدئ. دا دویم چې کوم نری بدرګه تاسو لګوئ دا اواز به ډېر ټیټ کړئ، ټیټ تقریبا څومره ښه ښکاري، څومره ټیټ ښه ښکاري. 10 کې تاسو وورئ اوس. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد ډېر جګ ده، بده ښکاري. دا باید 12 ته 12 وورم. ستا مرګ د اوس هم جګ ده 15 کې انشاءالله چې ښه به ښکاره شي. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد طالب د ټول. تاسو به د نری اواز ته به ایکون ورکوئ، خپل اواز ته به ایکو ورکوئ. اوس وورئ. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه دا نری بدرګه ترتیب. اوس راځو دغه اوس خټه بدرګه څنګه لګول لکه داسې ستا مرګ د شهادت، یعنې غټ اواز ورسره دی کو چې ویښه ښکاره شي. دا به 0 کوئ او دا به دونه راوړئ. اوس یې اورو. زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد عادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد. اوس وګوره. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد. دا د بدرګۍ سیټینګ. دا د نن ورځې ویډیو مو خوښ شوی کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې موږ ته ولیکئ، تاسو هغه پوښتنې مطابق ویډیو به تاسو ته جوړ کړو.